ځان سیزما یو هڅه کوم لږ شان ځان سیزما نن زوړ تصویر مې د جانان سیزما په زړونو بل دی خو نه تا ته او نه ماته ښکاري په زړونو بل دی خو نه تا ته او نه ماته ښکاري د مینې اور دی ته پې ځان او زه پې ځان سیزما او زه په مزاج لکه د شمع یم خو خوښ مې نه دی زه په مزاج لکه د شمع یم خو خوښ مې نه دی رڼا کوم خو پتنګان سیزما او کلم راحلم ننګې لیکم په خپلو وینو کلم راحلم هم موږ سره په پروګرام کې ناست دي موږ یې ډېره مننه کوو او بل زموږ ډېر قدرمند عزتمند سپین او سپېڅلی مشر جناب شرف الدین ایډوکیټ صاحب هم موږ سره ناستې کړې دي موږ د هغوی هم ډېره مننه کوو او ډېر ډېر بهرالي ورته وایو د دې نه پس زه د ګړې مومن نه راغلی ډېر خوږ قدرمند مېلمه اشفاق راهي صاحب زموږ ډېر خوږ مشر دی په لومړي ځل زموږ پروګرام ته راغلی دی نو زه هغوی ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل احساس تاسو ته وړاندې کړي خو دا غوښتنه ترې کوم چې یو مزاحیه کلام پکې هم تاسو ته وړاندې کړي اشفاق راهي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګرو ته وجما السلام علیکم دا کاشف صاحب ډېره مننه کوم چې بیا به ریبونه کول چې خامخا به تاسو راځئ او زه به کوشش کوم چې لږ د مختصر درته څه ووایم ځکه چې کلي ته به م تلل غواړي که نه نو زه خو لیکم هم مزاحیه خو سنجیده یو کتاب درته ویم اوس خو خیر حالات ډېر ښه شوي دي خو د هغه حالاتو مطابق ما یو کتاب لیکلی وه دا چلند امن او سکون ختموي دا چلند امن او سکون ختموي مطلب یې څه دی خو پښتون ختموي دا چلند امن او سکون ختموي مطلب یې څه دی خو پښتون ختموي او راهي اغیار دلته په څه خبره راهي اغیار دلته په څه خبره د بې ګناه خلکو ژوندون ختموي یو بل د نهم لسم زما یو روبایي ده تاسو سره وړاندې کوم چې تی شمه د ښکلا زه د پتنګ یم تی شمه د ښکلا زه د پتنګ یم ته زما په مینه رنګ شه زه خو رنګ یم او راشه بیا یو ځل زړګی ملت کلار کا بې له تا په دې ژوندون باندې زه تنګ یم او سیند دې پرېښودم د ژوند په لار یوازې سیند دې پرېښودم د ژوند په لار یوازې تا خو وایې چې در سره به څنګ په څنګ یم او ته بادشاه یې په خوبانو بادشاهي کړې دا شپه خو دې د مینې یو ملنګ یم مزاحیه طرف ته راځو یو کتاب مې خدای راستی که دومره د ښامار نه مې توبه شي خدای راستی که دومره د ښامار نه مې توبه شي څومره چې د ماشي د بنګار نه مې توبه شي دا ماشي ډېر ارامي شی دی بنګ بنګ پکای خو مړ به یې نه کې ټوله شپه کې خدای راستی که دومره د ښامار نه مې توبه شي څومره چې د ماشي د بنګار نه مې توبه شي نو لږه په غوسه شي په شرمونو به دې شرمۍ ورک دي شي د ښځې د ګزار نه مې توبه یو بل یو نظم مخې له راغلو ویمه زموږ دې کلي کې چې څه وخت لکه د پاټۍ مونږ نوم نه لو که نه خو لکه د سیاسي د دې دا کارونه داسې وي که نه زموږ دې کلي کې چې فنډ منظور کړی نو هغه چې فنډ زموږ د کلي صدر ولګولو نو هغې کې چې کوم دی نو یو پل یې جوړ کړو چې پنچر پل ورته وایي زموږ د کلي نو هغه چې کوم دی نو بس ورځې پس مې زموږ د کلي یو لږ ټرالي تېروله جنریټر والا بس پوله ویزان شو نسکور شو هغه کسانو ما ته وایي یاره موږ له په دې باندې یو نظم ولیکه نو ما یې یار دا خو د کلي خبره ده او ډېره بده خبره ده دا نظم به مخکې ته ورسي بیا به ګیله کوي هغه ویل یاره وایي دا نظم به موږ له لیکې وایي ښه زه وبه یې لیکم دا نو بس ما د شپې ولیکلو سهار مې بیا ولا نظم ورکړو نو ما ورته چل پکې څه شی و وایي د خدای انصافداره څلور سیخان او یو پوری سیمټ او څلور سیخان یې پکې اچولو نو پل به ویزانېدو نه نو په هغې باندې ما یو نظم ولیکل چې اچول د یو بورۍ څلور سیخان
چې اچول دی یو بورای څلور سیخان پل خو ځکه شو په لاندې اویزان او مې دې نه ښه وه چې لرګي دې وې راوړي دې نه ښه وه چې لرګي دې وې راوړي ډېر چیچړ دي په لرګو کې دا توتان څوک لرګي ډېر چیچړ دي دې نه ښه وه چې لرګي دې وې راوړي ډېر چیچړ دي په لرګو کې دا توتان پل خو ځکه شو په لاندې اویزان او دا د ګاډو څاروو دپاره نه و په دې تلو به صرف سپک غوندې انسان پل خو ځکه شو په لاندې اویزان او زموږ د کلي یو ټالی والا ګل حسن یې نوم دی که نه نو مې ګل حسن کې ازاد ولې اوچت نه کړو ده به ګاډي لکه تلي څو کسان چې په څو کسه ازاد نیولې وي هغه غاړه یې ایښې وي ګل حسن کې ازاد ولې اوچت نه کړو ده به ګاډي لکه تلي څو کسان ګل خو ځکه شو په لاندې اویزان او مې ګل حسن غریب خو ځکه پریشان و چې ولکې کې ډېرې شو ټول ګوپیان ګل خو ځکه شو په لاندې اویزان او پاک دې ووایي چې موږ نیمې دي وهلي پاک دې ووایي چې موږ نیمې دي وهلي جنګوي موږ سره څه له دی ټیکان ګل خو ځکه شو په لاندې اویزان او کشرانو نه بیا څه ګیله پکار ده چې غلو خېجي د کلي مشران کشرانو نه بیا څه ګیله پکار ده چې غلو خېجي د کلي مشران دا نور نظمونه بیا ما سره چې دا ټیم ډېرې کښې دي که نه دا ټیم داسې دی یو نظم دین لګوي به مو ورته ووایم دا زموږ د کلو باندې سیلاب راغلی و 2010 کې نو داسې کار شو زما کور هم خراب شو ما ترته وی یاره دا هغه مزدوران د اکبرپورې نه راګوستي وو که نه یو بابا د سیدانو محلې ما ترته وی یاره دا به څنګه چل کوم وایي بچې ما خو اکبرپورې نه مزدوران راوستي دلته خو څوک مزدوري نه کړې وایي چې راشن کې ورته 1000 روپۍ میلاوېږي منډې تنډې وهي ټیم غوړي ورته میلاو شي بل شی میلاو شي بل شی په مزدورۍ باندې شلک راغورځوي نو په دې حوالې سره ما یو نظم لیکلو مې هر سړی مالدار شو خواران نه میلاوېږي دې راشن د لاسه مزدوران نه میلاوېږي او هسې خو تپوس ته چا نه وکړه ته په کلي کې دغه فریاد کوي ما ته سامان نه میلاوي د 10 لک به سامان کور ته یوړو که نه وایي ما له چا سم نه دي راکړي هر سړی مالدار شو خواران نه میلاوېږي دې راشن د لاسه مزدوران نه میلاوېږي هسې خو تپوس د چا نه وکړه ته په کلي کې دغه فریاد کوي ما ته سامان نه میلاوېږي او چې نه وهي دې منډې د راشن په هلو ځلو کې داسې پوره کلي کې یو ځوان نه میلاوېږي او پرون مې یو کس دا خبره کوله زموږ کلي کې پرون مې یو کس دا خبره کوله زموږ کلي کې اوس خو د غوړو هغه ډیمانډ نه میلاوېږي د دارو راشن کې به هغه یوسیډ والا آیل ورکول که نه هغه بیا نه میلاوېده آخره کې بند شو نو پرون مې یو کس دا خبره کوله زموږ کلي کې اوس خو د غوړو هغه ډیمانډ نه میلاوېږي او بله جومات کې قاري صاحب دا خبره کړې وه چې وایي چې د جمعې نه وړاندې ما اعلان وکړو چې کوم د زکات مستحقین دي که نه نو دا د ایثار شي وایي چې ما سلام وسر خو پوره جمع ناسته وه نو مې کله چې پیسې د زکات راشي زموږ کلي ته کله چې پیسې د زکات راشي زموږ کلي ته بیا هر یو غریب وي پکې خان نه میلاوېږي او یو بل له سرونه ماتوي دی په راشن باندې دومره زیات نهر خو په جهاد نه میلاوېږي او ځه شپاکه کور ته مزدورانو پسې مه ګرځه دلته کې مزدور دومره اسان نه میلاوېږي دا ملګری ووایي د واسکټ هغه نظم ووایه ما په دې تازه واده کړو باندې یو نظم لیکلی زموږ اګریکلچر کې د هلکان واسکټ اچوي که نه نو څو میاشتې خو د کور ماحول خوشګوارې نوې زندګي وي خو چې څو میاشتې پس مې د ښځه په یو پرشناري کې که نه نو دې واسکټ یې داسې هوار کړي او سړی په منډه راوړي نو په دې خیال باندې ما یو نظم لیکلی چې لکه واسکټ دې بیا ډېره هوا کړې ده لکه په منډه روان واسکټ دې بیا ډېره هوا کړې ده لکه جګړه چې دې بیا کړې ده او بوتان دې وران ویښته دې هم په پر دي شیبه یې ښه جوړې پتا کړې ده بوتان دې وران ویښته دې هم په پر دي شیبه یې ښه جوړې پتا کړې ده او تا خو پرون هم دې خوړلي وهل تا خو پرون هم دې خوړلي وهل ظالمه بیا دې څه خطا کړې ده او بیا یې اخیستې یې په منډه چېرته بیا یې اخیستې یې په منډه چېرته خوار شیله خو دې ګیا کړې ده اوس دې ګیا راوړه بیا په منډه کوي او لږ په مزه څه درپسې خو نه ده هلکه زوروره کور نه په درپسې بار نه راوځي
لږ په مزه زه در پسې خو نه ده وروستو د دوړه د دنیا کړه د بدوړه بدوړه ښکاري او که نه ښکاري لږ په مزه زه در پسې خو نه ده وروستو د دوړه د دنیا کړې ده او ته خو یې په ژوند باندې ستومانه کړې دا داسې ښځه ده له چا کړې هغې څنګه چا اړولی یو څیز به بل ویم نو بیا بس دی یاد تمام او مورې جوړې هم نشانه بازه وه مورې جوړې هم نشانه بازه وه ډاګه چې کپړه مې د سخر لري لکه خانداني نشانه باز دي که نه مورې جوړې هم نشانه بازه وه ډاګه چې کپړه مې د سخر لګي او نه ته وي کش کړه د ښځې مخکې څوک هسې ازمرې مونږ ته بار لګي بار یې ځان نه یو پړانګ جوړ کړی نه کوي کش کړه د ښځې مخکې څوک هسې ازمرې مونږ ته بهر لګي او هر څه پې بار کوي د اوسنۍ ښځې دی ته خو خاوند لکه د خر لګي ډېره مننه